انسانانو د الله عز وجل پر رسی باندې لاس تکیه کوي او د الله جل جلاله لدغه رسی لاس مخطا کوي تفرقه او ډلبازي مکوي. تفسیر جلالین امام سیوطی رحمت الله تعالی علیه فرمایلی دي بحبل الله ثمن ای دینه د الله پر دین باندې لاس ونیسي. د الله دین چیرې دی؟ په قرآن کې دی. د الله دین چا بیان کړی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. هر عمل چې یو انسان کوي په دې کې به اول وار به دا پوښتنه کوي چې د الله تبارک وتعالى حکم په دې کې څه دی. که چیرې د الله تبارک وتعالى په قرآن کې دغه د عمل چې ته کوي دا د الله په قرآن کې نو بیان شوی، بیا د الله جل جلاله در قرآن راورسته د الله د رسول صلی الله علیه وسلم احادیث دي، بیا به دا معلومات کوي چې آیا په احادیثو کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې څه ویلي دي، او یا د هغه حکم چې په قرآن کې ذکر دی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ذکر دی، سلف و صالحینو جمهور علماو رای په دې کې څه ده، پر کومه لار باندې تللي دي، هغه څه وایي. اسې دا ما ویل دا تا ویل دا بل ویل دا خبرې نه دي د اعتبار وړ. الحمدلله زموږ د اسلام مقدس دین دا داسې په کړۍ کړۍ تړلی دی. دا موږ چې دا وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی، یا موږ دا وایي چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی، دا د ځانه خبرې نه دي، دا یوه خبره د یو استاذ په سند باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې رسیږي. تا ته چا وویل؟ ما ته خپل استاذ وویل. هغه ته چا وویل؟ هغه به خامخا دا ځای پیښ شي ما ته هغه پلانکي استاذ ویلي. هغه ته چا وویل؟ هغه به بیا خامخا دا ځای وړاندې کړي چې ما ته پلانکي استاذ ویلي. زموږ در زمانې پورې الحمدلله دا ټولې سلسلې داسې په کړۍ باندې تړلې سلسلې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې رسیږي. او د احادیثو چې کومې ذخیرې دي، د احادیثو چې کومې ذخیرې دي، په دې احادیثو کې چې هر روایت را نقل شوی دی هغه به در الله د رسول صلی الله علیه وسلم پورې رسېدلی. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم پورې د رسېدلو مختلف صورتونه دي او د هغه احادیثو مختلف نومان دي. محدثینو یې خاص الخاص د اصول الحدیث چې کوم علما دي هغه د دې تشریح کړي دا غي بیان کړي. نو موږ ته الله حکم کړی چې زما د الله تبارک وتعالى حکم دی چې زما اطاعت وکړي، د زما د رسول اطاعت وکړي. هغه چې شي دی هغه د الله دین دی. ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي حبل الله القرآن، د الله رسول شي دا هغه قرآن دی. الله تبارک وتعالى وی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انسانانو تاسې زما پر رسۍ باندې لاسونه ټینګ کړي، دا د الله رسول چی شي ده؟ ابن مسعود رضی الله عنه فرمایلی دي حبل الله القرآن، د الله رسول شي ده هغه قرآن دی. ځکه په دلیل کې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث شریف راوړي، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان هذا القرآن هو حبل الله. دا قرآن چې دی دا د الله رسول ده. که دا د قرآن په احکامو باندې لاس ټینګ کړه نو په دې پوه سه چې انشاءالله زه د ګمراهۍ څخه خلاص یم، زه په هغه فرقه ناجیه کې د اهل سنت و جماعت داخل یم. شیخ احمد شاکر د قرآن عظیم شان د دغه آیات په تفسیر کې لیکي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله عز وجل وی امر کړي امرهم بالجماعه ونهاهم عن التفرق. الله عز وجل اول امر دا کړی دی چې تاسو په جماعت کې راسي، جلا جلا ډلې او فرقې او تفرقې مه کوئ. وقد وردت الاحاديث المتعدده بالنهي عن التفرق والامر بالاجتماع والائتلاف. دای مبارک وایي چې الله عز وجل د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث په دې کې متعدد راغلي دي، متعدد احادیث راغلي دي د الله د رسول صلی الله علیه وسلم چې د هغو احادیثو مقتضا دا ده چې تاسې په جماعت کې
د مؤمنانو پاتې سي، د جماعت سمه وځي. دغه رقم په دې باره کې تفسیر ابن کثیر د دغه آیت کریمه په باره کې فرمایلی دي چې الله عز وجل فرمایي ولا تفرقوا، دی څه وایي امرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. الله عز وجل موږ په جماعت باندې امر کړي چې په جماعت کې پاتې سي. ګوري د ټولو ښه مثال یې د صحابه کرام جماعت، د صحابه کرامو له جماعته به نه وځي. صحابه کرامو چې دا علم دا دین و چاته ورسوي، در دوی وروسته څوک راله هغه تابعین وه، د تابعینو د جماعته به نه وځي، بیا به د تبع تابعینو له جماعته نه وځي. دا هغه خیر القرون دي چې دوی ته شهادت الله رسول صلی الله علیه وسلم په خیر باندې ویلي چې دا بهترین خلک. بیا در هغه راوروسته هغه څوک د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا تشریح کړي، د هغه څوک چې هغه د الله او د الله د رسول د صحابه کرامو د جماعت ملګري، علیکم بالسنة و سنة خلفاء الراشدین المهدیین. د هغه حدیث په رڼا کې بیا موږ د اهل سنت و جماعت عقیده دا ده چې د خلفاء راشدین و مهدیینو پر لار باندې به روان. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف كما في صحيح المسلم. ابن كثير وايي صحيح مسلم کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الله يرضى لكم ثلاثا. الله لتاسي په درو شانو راضي کیږي، درې شان الله تبارک وتعالى لتاسي غواړي. ويكره لكم ثلاثا، الله جل جلاله درې شانو څخه تاسي بند کړی او بدی ځنی کیږي. د درو شانو سره د الله محبت او له انسانانو غواړي. درې شان بیا الله رب العزت د الله بد ځنی کیږي او انسانانو ځین منه کړی دي. ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. اول ورد الله عز وجل له انسانانو دا غواړي چې تاسو زما عبادت وکړئ، له ما سره څوک مه شریکوئ. د الله تبارک وتعالى عبادت به دي صرف د الله د رضا لپاره، تلاوت به دي د الله لپاره، خیرات به دي د الله لپاره، حج به دي د الله لپاره، عمره به دي د الله لپاره، صدقه به دي د الله لپاره. دې کې به دې هیڅ څوک بل مد نظر نه